د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې مهمو خبرونو ته قرغیزستان او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د قرغیزستان له ولسمشر سیدر جعفروف سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو پر وضعیت خبرې کړې دي. دواړو لورو همداراز ویلي چې دوی به د سیمې په کچه د سترو پروژو د پیلولو په برخه کې هم په خپلو کې همکاري کوي. ولسمشر غني هم قرغیزستان په سیمه کې د افغانستان ښه ملګری بللی دی او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د قرغیزستان ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ولسمشر غني ته د سفر بلنه هم ورکړې ده او ټاکل شوی چې په دې سفر کې د فرهنګي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. بلخوا په ننګرهار کې د وزنمرګ برید له امله 8 افغان سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار ولایت مقام په خبره کړې اعلامیه کې دغه پیښه تایید کړې ده او زیاتوي له چاودیدونکو توکو ډک هموي ټانک د شیرزاد ولسوالۍ په ماندګیګ سیمه کې له یوه پوستې سره څیرمه چاودنه کړې ده چې له امله 8 افغان سرتیري وژل شوي دي. سرچینه همداراز کاږي چې امنیتي ځواکونو له چاودیدونکو توکو یو بل ډک مزدا ډوله موټر نیولی دی. په کابل ښار کې دوه چاودنو 4 کسه ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې لومړنۍ چاودنه د 5 امنیتي حفظې اړوند له کمپنۍ پلس سره څیرمه شوې چې له امله یې چاته تلفات نه دي اوښتي. د کابل امنیه قومندانۍ هم دغه پیښه تاییدوي. بلخوا د کابل ښار د 4مې ناحیې اړوند له سلیم کروان مینې سره څیرمه پر یوه کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ وایاند فردوس پرمرز وایي چې په پیښه کې 4 کسه ټپیان شوي دي. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او وروستی اعلان خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره شپه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پروسې او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویل چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مصالح هوارای د امریکا او پاکستان یو له دوه اړخیزو هدفونو څخه دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.